یو اتل او مسلمان عالم. چا چې د ارسطو، سقراط او پلوټو فلسفه او نظریاتو ته چیلنج ورکړی، چا چې فلسفه په یوه نوي مسیر روانه کړه، د چا نظریات چې لا هم تر اوسه د اروپا په ټاپترینه پوهنتونونو کې تدریسیږي، داسې یو څوک چا چې د تاریخ په یو عصر کې نقشه پرېښوده، حجت الاسلام ابوالحمید محمد الغزالي. ولی الغزالي ارزښتمن شو. راځئ چې د مسلمانانو د هماغه وخت حالت ته یو کتنه وکړو. هغه وخت مسلمانان په یو خوفناکه او ویرونکې دنیا کې ژوند کاوه. د باطنیه ډلو طرفداره وګړي چې مخکې لا هم مسلمانانو ته ضرر رسولی وه، له خپلو نورو پوځونو سره یو ځای او پر عباسي خلافت چې د اسلام وروستی مورچل وه لا بریدونه زیات کړه. خو د دوی پام نه و چې ټوله ترقي قومونه په اسلام کې داخلېدل او د سلجوقیانو امپراتوري په دې وتوانېده چې د باطنیه ډلې ارادې ړنګې کړي. وروسته باطنیه ډلې طرفدارو کسانو د ناسمې رهبرۍ څخه په ګټه اخیستنې خپلې عقیدې او نظریې په ټولنې کې د خپرولو لپاره کار شروع کړی. اوس د اسلام عقیده د باطنیه ډلې فلسفي تیوریګانو او د الحاد تر حملو لاندې راغله. د اسلام په مقابل کې د پراخو وسایلو په استعمال سره یو روحي او عقیدوي جنگ روان و او په دې دوره کې مسلمانانو یو ژغورونکي او نابغه ته اړتیا درلوده ترڅو د اسلام د حقیقي عقیدې مخالف ټول نظریات غلط ثابت کړي. اوس نو زموږ کیسه شروع کیږي. الغزالي د ایران په دس نومي سیمه کې پیدا شوی. د تعلیم کولو لپاره وګورګن ښار ته لاړ او 5 کاله د فوق العاده تعلیم څخه وروسته بیرته د پلرني ټاټوبي په نیت د ملګرو سره رهي شو. له جورجن ښار څخه په راګرځېدو او د ښار ته په رارسېدو سره د 3 کالو په جریان کې خپل ټول علم په یاد کړی. نور نو غزالي په کتابونو او مطالعه پورې محدود نه و او د نور علم سره مینه پیدا شوه او نیشاپور ته لاړ. د امام الحرمین الجویني څخه یې زده کړه پیل کړه چې د هغه وخت د علم القلم تر ټولو مشهور عالم و. د یو شدید تعلیمي سفر په جریان کې الغزالي شافعي علم او د هغه قوانین، عقیده، منطق، پوهه او فلسفه زده کړل چې د یو اسلامي اتل د جوړېدو لپاره یې کار کاوه. د استاد دته د تشویق په پار ویل الغزالي یو ژور سمندر دی. د المنحول کتاب لیکلو سره د استاد غزالي ته خطاب کوي او وایي: تازه ژوندی دفن کړم، آیا ته زما تر مرګ پورې صبر نشو کړای؟ چې د غزالي پر سخت کار باندې دلالت کوي. الغزالي یو حیرانونکی او زیاته ځیرکه حافظه درلوده. نظام الملک چې یو سیاستمدار و، د غزالي و استعداد او علم ته یې پام شو. د فکر وکړی چې الغزالي د اسلام د دفاع لپاره یو نه باور کېدونکی شخص دی ترڅو د باطنه حرکات نظریات ورته رد ثابت کړي. هغه نظریات چې مسلمه نړۍ یې تر ګواښ لاندې کړې وه. له هغه وخت راهیسې چې باطنه ډلې ته په پوځي ډول سره ماته نه ورکول کېده، د دوی د ماتې لپاره دا بیخي غوره لاره وه ترڅو د دوی خرافات او فلسفه غلطه ثابته شي. دا داسې وخت و چې د باطنیه ډلې وګړو او د همدې ډلې مشر حسن صبا د مسلمانانو له نړۍ څخه یو د وینو ویاله جوړه کړې وه. بې سواده مسلمانان یې خطا ایستل او د وژونکو په حیث به یې استعمالوه، په داسې حال کې چې دوی خپل لوی لوی دښمنان په خپلو طریقو او میتودونو سره قتلول. نورو مسلمانانو چارواکو په ناامیدۍ سره ننداره کوله. ځکه خو نظام الملک الغزالي و بغداد ته ورغواړي. بغداد د هغه وخت یو له ګڼ نفوسه ښارونو څخه و چیرته چې ساینس هم خورا پرمختللی و. دلته الغزالي د یو مدیر او مشر په توګه په النظامیه کې دنده واخیسته، کوم چې د نړۍ له تاریخي او مخکینیو مکاتبو څخه شمیرل کېده. زموږ په نننۍ اصطلاح الغزالي د همدې مکتب رئیس شو. الغزالي د 300 زده کوونکو د تدریس سره یوناني ژبه او د فلسفې په سمندر کې د لامبو وهلو تمرین هم شروع کړی. د باطنه ډلې د ایډیالوژي اساس هم مطالعه کړی. د خپلو مطالعو او زده کړو په جریان کې د پام شو چې د ارسطو، سقراط او پلوټو فلسفاو په نظریاتو کې نیمګړتیاوې او غلطۍ موجودې وې. پام شو چې ځینې فلسفاو د پخوانۍ یوناني فلسفې او عقیدې په استعمال سره
د اسلام لاره معیوبه کوله او غلطه معرفي کوله. ویې لیدل چې خلک څنګه د اسلام له حقیقي اصلیت څخه د نورو خلکو پام اړوي. الغزالي د اسلام د دفاع لپاره راوړاندې شو. په دې هم پوهېده چې د باطنیه ډله خپل عقیده، فلسفه او منطق د خلکو د ګمراهۍ لپاره استعمالوي. که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ چې الغزالي دا ټول څنګه په یوازې ځان سره ترسره کول، نو دا هغه څه دي چې الغزالي ته په امام الغزالي سره ویل کیږي. امام الغزالي د دومره پراخ تعلیم وروسته یو قوي اراده او پلان درلود. د مقاصد الفلاسفه په نوم کتاب ولیکئ، په کوم کې چې په فلسفه باندې په جزئیاتو سره بحث شوی و او هر څه پکې ثابت شوي و. اوس نو الغزالي د ټولو فلسفاو په منځ کې وپېژندل شو. د فلسفې او منطقو په اړه دومره علم او پوهې امام الغزالي یو باکیفیته او واکداره فیلسوف او د فلسفې رد کوونکی جوړ کړی. د تحفة الفلاسفه یعنی د فلسفاو نه جوړجاړی په نامه له کتاب لیکلو وروسته د فلسفې خاصې برخې رد کړې. د زیاتو فلسفاو عقاید، نظریات او خرافات یې غلط ثابت کړل او د دوی د غلطیو په اړه په همدې کتاب کې تحفة الفلاسفه کې غوره منطق او مناسب دلایل راوړي دي. په همدې کتاب کې راغلي دي چې د فلسفاو قضاوت او پریکړې پر تجربو او ساینس نه دي ولاړې، بلکې د دوی ټولې فیصلې او نظریات پر احتمال ولاړ دي. فلسفاو یې ټینګه نیوکه وکړه ځکه چې دوی فکر کوي یوازینی حقیقي لیدلوری د دوی په برخه دی دا چې امام الغزالي خپل فلسفوي میتودونه پر فلسفاو باندې وکارول. نو دته داسې شخص ویل کېدل چا چې فلسفه په خپله په فلسفه کې راګیر کړه، چا چې په فلسفه باندې فلسفه رد کړه. په حقیقت کې د هدف دا و چې په داسې حالاتو کې چېرته چې یو موضوع په دین او میتافیزیک پورې اړه لري، نو دین دا حق لري چې حقیقت وښیي، نه فلسفه او میتافیزیک. تحفة الفلاسفه هغه کتاب دی چې د دین او فلسفې لپاره یو نوې کړکۍ خلاصه کړه، ځکه چې تحفة الفلاسفه یوازینی کتاب دی چې د هر ډول فلسفې په مقابل کې حاضر جواب ویونکی دی. د دې کتاب بله ځانګړتیا دا وه چې ټولنه، عالم، هوښیاران او عنانات یې له فلسفي بحثونو څخه ژغورلي وه. په داسې وخت کې چې امام الغزالي په دومره جدي موضوعاتو باندې کار کوه، حسني سبا څوک چې د برطانیه ډلې مشر وه ځان یې د اصیل او بې ګناه کس په توګه معرفي کړی او ځان یې یو بې ازاره امام ثابتاوه. د برطانیه ډلې جنجال، د اصلي علم موضوع، ځان ته په امام ویل ټول د ده وصیت څخه راځي چې امام الغزالي په دا عین البطانیه کتاب کې ورته رد کړي دي. نو ځکه خو امام الغزالي د دې شیانو د باطلولو په استفادې سره د اسلام حقیقي قوانین واضح کړل او د هغوی نظریات او عقیدې چې د اسلام څخه په بهر ډلو سره تاثیر درلود له منځه یوړې او یوناني فلسفه یې هم باطله کړه. د دې وروسته باید مسلمانان د قرآن کریم او حدیثو په رهنمایي سره راټول شوي وای. امام الغزالي د احیاء العلومالدین په نوم سره کتاب ولیکئ، یعنی د دین د مسایلو بیا نوښت چې د مسلمانانو لپاره د یو بیا رغونکي مرکزي رول درلودی. شیخ ابو محمد القرضوني وایي حتی که چېرته دیني ټول مسایل غیب شي، بیرته ټول یوازې په احیاء العلوم کې پیدا کولی شو.